پخوا به زما رونو چې چا جیب ته لاس دننه کو نو تسبیح سره به لاس وجنګېد نو الله به ورته یاد شي. تسبیح څه شی دی لکه مذکرې دي ښه څه شی دی ما ته یو تورنګړی غوندې و تور غوندې و چې دا حبشې علاقې مدینه منوره کې را سره ګرم شو ما سره تسبیح ویلې کړي اوږدې وې وی هذه بدعه ما ولې بس ما سره لګیا شو پیغمبر مبارک تسبیح وړولې ته خدای سره حساب کې وای خدای پاکه مې رسول الله مبارک چې وایي چې 3 کرته دا یو کلمه وایي 3 کره بل 4 کره بل او 100 کرته استغفار وایا او دا زه دونه وایم خدای سره حساب کوي ته خدای سره حساب کوي او مې صحابه په اډوکو باندې ذکر نه دی کړی او میں حضرت ابو ہریرہ تاریخ گورا محدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تسبیح کا زمانہ کے نوے پڑی کے زر غوٹے چولے ویسو زر اگا بیڑو لے پاگے بے ذکر کہو بل پڑی کے لس زر غوٹے چولے ویسو لس زر یو غوٹا بیڑو لے پاگے بے ذکر کہو مذکری او مې ته ورته بدعت ویې نو پولیس راغواړم شرطې والا ورته دې اوس خیمه مې دا دومره دوکانونه کې تاسو په مدینه او مکه کې خلک تسبیح غرڅوي نو ولې په خلکو بدعت خرڅوي ولې په خلکو بدعت خرڅوي ولې ما بس سړی رانه خپې مې کېنه تختې سره پاره مې شرطه راغواړم چې د تسبیح ته بدعت وي او ټول دوکانونو کې تاسو بدعت پراته دي ولې بس سړی نو یو بل عربي ما سره بلد هغه ما ته وایي دا نه دي دا تورنګ مونږ وایي دا هغه جرایم پیشه خلک دي د حکومت د سعودي نیولې دي نو جیل کې اچولې دي نو جیل کې بعضې خلک ورته دا قصې پیسې بیا ښایي چې روزي نو دا خبرې کوي نو تسبیح څه شی دی لکه مذکرې دي څه دي څه یادوي الله یادوي چې اجلاس ورسره وجنګې الله به در یاد شي نو رو ذکر به وکړې نو اوس تسبیح ځای چا نیولی دی موبایل نو چې موبایل سره ورته وجنګېږي نو صاحبه چې مونځ وشي څنګه جمع نو مقتدیان به موبایل راوباسي خپکیږو بنا او امام صاحب بم دیوال ته ډډه وای نو موبایل برو باسي نو کش یکشو کشن کش یکشو کشن کش یکشو کشن نو مقتدیان موبایل او استادم موبایل لوی پیغام خلق اخته دي د سترګو ګناه وشوه د غوږ ګناه وشوه د زړه ګناه وشوه روح به کم دی نه جوړي ما پرهیز ورنه که روح لا اور رسول اللہ مبارک فرمائی نبی کریم طولوائے صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان دا ابن آدم بن آدم پا دیزل گونٹے ماتی کڑی اذا غفلا کہ دا خداینا غافل شی وسوسے ورچے روح زخمی کئی وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَا او چکل اللہ یاد کیوں ذکر کی ذکر قلبی ہم او ذکر لسانی هم نو خانسه دی بیا پټیږي او تختی الا بذکر الله تطمئن القلوب ذکر وکوي موبایل استعمال کې اوس د پاره پخوا هماره موبایل خلاف کو ما ډېر بیانونه په موبایل دي ډېر خلاف مې کړی دی مې دا مې استعمالوي موبایل اوس هم درته وایم که ځان ساتلی شي ساته خو یو شی راغی په دې موبایل باطل لګیا دي خپل باطل خورئ خورئ که نه خورئ نه لګیا دي باطل دپاره موبایل استعمالیږي منکرین حدیث لګیا دي موبایل استعمالی انکار حدیث دپاره قادیانان لګیا دي د موبایل او د نیټ په ذریعه د قادیانیت پرچار کوي پرویزیان لګیا دي پرچار کوي عیسایان لګیا دي پرچار کوي یهودیان لګیا دي پرچار کوي او د دین په جامه کې مسلمان سړی نن د موبایل د لاسه ګیرې پورې او پټکي پورې او الله و رسول پورې خنداګانې کوي زه افسوس کوم مونږ مولا پرې نه ښودو مولیانو پوه خلک لګیا دي کنځلې کوي بدرې دې ورپسې وایي مونږ ګیره پرې نه ښوده ګیرې ته جارو وایي مونږ پټکې پرې نه ښود پټکي ته ګډورې وایي مونږ تسبیح پرې نه ښودې قسم په خدای وی دا سپیا کې پپړي کې اچولې دي مونږ پیغمبر پرې نه ښوده مونږ الله پرې نه ښوده مونږ الله پرې نه ښوده مونږ خپل رب پرې نه ښوده هغه رب چې مونږ له سترګې غوږونه او ښکلی شکل لا کړی دی هغه رب چې مونږ انسانان پیدا کړي یو مونږ له انسانیت چا را کړی دی
شوق سرا شوق سرا نور شوق سرا سترګې چارا کړې دي وګونه چارا کړې دي پوزه چارا کړې ده مسلمانی چارا کړې ده بچی چارا کړې دي عزت چارا کړې دي او دا ښکلی عظیم الشان مبارک پیغمبر چارا کړې دی او قرآن چارا کړې دی او عزت چارا کړې دی مرګ د چا لاس کې دی ژوند د چا لاس کې دی